د ننګرهار پیښو سره د چمتووالي ادارې د موسساتو په همکارۍ د خوږیاڼو د چمتلې او د جلال آباد ښار درېیمې او اوومې ناحیو کې له وروستي سیلاب ځپلو سره د نغدي پیسو او یو شمېر توکو مرسته وکړه. پیښو سره د چمتووالي ادارې رئیس قاري سیف الله خالد وایي د موسساتو په همکارۍ د جلال آباد ښار بېلابېلو سیمو کې له 600 سیلاب ځپلو کورنیو سره د نغدي پیسو او یو شمېر خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. د خالد په خبره په دغه مرسته کې هرې کورنۍ ته 9000 افغانۍ او د کور وسایل شامل دي ورکول شو. نن ورځ د توزیع کوو 600 کسانو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد توزیع کړیم دي. تقریبا 9000 په نقدي مرسته کوو او د 2 میاشتې خوراکي مواد ورکوو. خیمې هم د بعضو ته چې کورونه ټول وران شوي دي موږ خیمې هم ورکړي دي او لګۍ اوس هم. هغه دغه راز زیاته کړه چې پیښو سره د چمتووالي وزارت ورسره ژمنه کړې چې ډېر ژر به له 1400 زیانمن شویو کورنیو سره د نغدي او نورو توکو مرسته وکړي. بل لور ته د سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکي محمد قافي او وحید الله په شوي مرسته خوښ دي او زیاتوي د سیلابونو د زیان کچه لوړه ده. دوی له حکومت او مرستندویه ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. موږ سره 9000 افغانۍ کومک وکړه، نور بیک سامان دی او سطل دي دغه شیان دي راکړي، خو دا موږ ته کافي نه ده، خو بیا هم کور آباد موږ سره څه کومک وشو. په دې کې یو بیک د نور تشناب لوازم دي او یو سطل دی او نغدي پیسې دي او 9000 روپۍ دي. دغه پیسې موږ ته ورکړل شوي دي. موږ سره باید نور د خلکو سره مرسته وشي چې باید ټول سیلاب ځپلي خلک دي باید د خلکو سره مرسته وشي. د دوی په خبره د ورته پیښو د مخنیوي په موخه دی د اوومې ناحیې بالادي سیمه کې استنادي دیوال ورته جوړ کړي. د مسؤلینو په وینا 13 چهارشنبې ورځې ورښت او سیلاب کې 850 کورونه ویجاړ شوي. د جلال آباد ښار په یو شمېر سیمو کې وروستي سیلاب د ځاني زیان ترڅنګ خلکو ته پراخ مالی زیانونه واړول.